ملګریا که په ژوند کې راج کول غواړې نو بیا ذمہداري واخله د خپلو غلطیانو د خپلو کارونو د خپلو ناکامیو کوم خلک چې ذمہداري اخلي هغه یوه غلطي بار نه کوي کوم خلک چې ذمہداري نه اخلي هغه یوه غلطي بار کوي هغه خپلې غلطیانې په نورو ور اچوي په نورو باندې الزام لګوي چې ستا د وجې داسې وشول ستا د وجې زه کامیابه نه شومه په یاد ولره ملګریا یوازې ته یې چې خپل ځان بهترینه کولی شي بل هېڅوک ستا د ژوند فیصلې نشي کولی او نه ستا په ژوند کې کوم بل څوک کامیابي راوستی شي په یاد ولره چې هغه څه کېږي کوم چې لوی رب غواړي او الله جل جلاله وایي که ته په ژوند کې هر څه غواړې هغه به تا ته خامخا حاصلیږي ته چې څه کوې هغه به حاصلوې نو د دې لپاره ملګریا نن په مشکل سره محنت او کوشش وکړه سبا د کنبي وخوا د په ارامه سره خپل ژوند تېر کړه او براین ټریسي یو څومره ښه ویلي دي In life there is no winners or losers but only choosers مطلب په ژوند کې ګټل او بایلل هیڅ نشته هغه څه کېږي کوم چې انسان غواړي یو چا څومره خبره کړې ده د خپلې کامیابي بهترینه طریقه دغه ده چې هغه تخلیق شي څرنګه چې هر انسان غواړي پیسې کور دولت ګاډیانې هر څه غواړي او د دې ټولو څیزونو د حاصلولو لپاره تر ټولو ښه طریقه دغه ده چې هغه په خپل ژوند کې په محنت او کوشش سره تخلیق کړل شي په یاد ولره چې د خپلې کامیابي په تخلیق کولو باندې وخت لګیږي هره کامیابي په یو څو شپو ورځو باندې لاسته نه راځي او هو کامیابي خو پرېږده ناکامي هم په یو څو شپو ورځو نه پیدا کېږي او هو کامیابي خو زموږ د کوچنیو فیصلو نتیجه ده څرنګه چې ناکامي زموږ د غلطو فیصلو نتیجه ده انسانان په میاشتو په کلونو غلطې فیصلې کوي او تاسو به یې وینئ چې کله موږ غلطې فیصلې کوو نو موږ ناکامه کېږو او بیا موږ وایو چې څه وشول هر ورځ موږ بې شمېره فیصلې کوو څوک محنت کوي د کامیابي د حاصلولو لپاره او څوک وخت ضایع کوي د پالتو فلمونو په کتلو سره څوک ډېر بېدېږي او څوک لږ بېدېږي او ځینې خلک د خوب وخت هم په کوشش او محنت باندې تېروي د دې لپاره ښې فیصلې کول شروع کړئ داسې فیصلې ومنئ چې ستاسو ژوند بهتره کړي چې تا په خپل ژوند کې مخ ته یوسي او ستا په مال کې اضافه‌توب راولي نو نن فیصلې وکړئ او ومنئ چې د دنیا د ګټلو تر مخه نه مړ کېږم او دا خبره هر چا ته وکړئ چې د ټول شر حیرانه کوونکی یې زه د خپل هر څه اعلان کوم او ته به هغه وخت لوی انسان جوړ شې کله چې ته په خپل ژوند کې لوی فیصلې او کارونه وکړې په یاد ولره کامیابي حاصلول او د هغه کامیابي سره بیا ټول عمر ارام اوسېدل د هر انسان پیدایشي حق دی او دا د هر انسان خواهش دی مګر په دنیا کې دغه خواهش د هر انسان نه پوره کېږي دنیا کې ډېر خلک د دغه خواهش سره ناکامه کېږي د هغه وجه دغه ده چې ځینې خلک یوازې خواهش ساتي او ځینې خلک بیا د هغه خپل جنون او منزل ګرځوي او بیا کامیابي حاصلول د هغه په ژوند کې تر ټولو لوی منزل او مقصد وي او بیا د کامیابي د حاصلولو لپاره هغه خپل ځان ورکوي او بیا د کامیابي وروسته چې هغه څه وغواړي ورته حاصلیږي څرنګه ژوند تېرول چې وغواړي تېرولی یې شي او هر ډول اسانتیا چې وغواړي ترلاسه کولی یې شي دغه یوازې د لوی فیصلو منلو نتیجه ده او په دغو فیصلو کار کول انسان هر څه ته رسوي او کامیابي اخلي او په لاس کې یې ورکوي چې واخله دغه ستا حق دی او هر ډول چې غواړې خپل حق استعمال کړې کولی یې شي